د پکتیکا ولایت امنیتي وضعیت. مخکې ډېر ولو مطلب مازدیګر به وختي ځان رساو جای ته او اوس دا اوس الحمدلله د شپې که 2 بجې که 1 بجې موږ په کلي کې مریضان سي اغوستې شرنې ته هر ټیم راکلای سو او مخکې به هسې مریضان ولو زړه به م نه ورته شکاوله کلي چې مم هم دې شرنې ته نه سوای راوړلی. پکتیکا ولایت چې د افغانستان په جنوب کې یو له لیرې پرتو ولایتونو څخه ګڼل کیږي، اوس یې خلک له راغلي نسبي امنیت څخه خوښ او وایي چې دوی په ډاډه زړه خپلې ورځني چارې ترسره کوي. انشاءالله پکتیکا کې دغه د امارت په راتګ سره امنیت بیخي برقرار ده، یعنی که د شپې لخوا چې تګ سي په هر ټیم کې د ورځې لخوا چې انشاءالله څه مشکل نشته. هم د تجارت په حساب باندې مثلا هغه مخکې سي و بعضې مشکلات به و اختطاف و د مشکلات به انشاءالله اوس بیخي امنیت برقرار. اوس الحمدلله بیخي امنیت ماشاءالله. مخکې به راتلو لار کې به تکلیف ولو، لارې به بندې وې، روډونه خراب. اوس امن ده الحمدلله، سهار راځو ماښام ځو مشکل نشته. امنیت خو څه نور راشي لا ښه ده، ترقي ورکړي ښه کارونه ورته وکړي، وطن ورځو بل دی نو اقتصاد خراب دی انشاءالله، خدای مهربان دی انشاءالله. د مرکز خیرنې هټیوال وایي چې دوی به پخوا د ناسمو امنیتي حالاتو او سختو جګړو له امله په ډاډه زړه کار نشو کولی، خو په خبره یې اوس د شپې تر ناوخته پورې خپله دوکانداري کوي او دوی ته هیڅ راز ستونزه نشته. امنیت الحمدلله بیخي برابر ده. مخکې مشکلات و، دوکان مو وختي بنده و وختي به کلو، اوس مقصد تر هر وخت چې خلاص کوم هغه نشته، مشکل نشته، امنیت شته، مقصد د غلا او د دې شي ډار نشته. تقریبا 11 کاله ووتل اوس ماشاءالله بیخي امنیت ته بیخي مقصد قرارې ده. مخته حکومت کې تیر حکومت کې ولې مازدیګر 15-14 بجې باندې دوکان بنده و، اوس ماښام زم دلته کو بیا تسلي ځو، په لارې تکلیف شی نه وي، هېڅ تکلیف نشته، ډېر امنیت ډېر قرارې ده، خیر خیرت. په ورته مهال د پکتیکا والي د سی ان جي سره په یو ځانګړې مرکه کې د دې ولایت د امنیتي وضعیت د ښه والي ترڅنګ وایي چې هڅه کوي د ځوانانو لپاره د کار کولو زمینه هم برابره کړي. د اسلامي امارت له راتګ سره سره الحمدلله موږ موافق سوي یو چې په ډېرو برخو کې خپل خدمات عرضه کړو. لوی لاسته راوړنه چې موږ دلته لرو هغه دا ده چې الحمدلله او دلته د امن فضا په 4 ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې الحمدلله برقراره ده. کوم داسې امنیتي پیښه چې موږ یو ولس له هغوی سره لوی تشویش سره مخ شوي دا الحمدلله نه ده واقع شوي. د یادونې وړ ده چې پکتیکا ولایت یو د هیواد له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې په تیرو 20 کلونو کې تر ټولو سخت جګړې او درندې بمبارۍ پکې شوي دي او تقریبا ډیری اوسیدونکي لا هم په ډیریو سیمو کې د ژوند له لومړنیو امکاناتو څخه بې برخې دي.